دفاع دل فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهي المنکر امر بالمعروف نهي المنکر امر د خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. امر بالمعروف نهي المنکر. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت اړوند د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست له لوري په خوست ولایت کې 160 تنه محتسبینو ته څلور ورځنی روزنیز سیمینار پای ته ورسید. د کونړ ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز اسداباد په ګډون په لسو ولسوالیو اسمار، شیګل، نرنګ، سرکاڼو، مروره، شلتن، خاص کونړ، نورګل، وټپور او دانګام ولسوالیو کې د نظامی مرکزونو له مسؤلینو سره اصلاحي ناستې ترسره کړي. دغه راز د کندهار ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د یاد ولایت د ټولو نظامی ارګانونو له مسؤلینو سره د همغږي په پار په جوړه شوې ناسته کې له هغوی وغوښتل چې له خلکو سره له نیک او مسلکي چلند څخه کار واخلي او په خپلو ماتحتو کسانو د امیر المؤمنین حفظه الله فرامین او د وزارت سپارښتنې پلي کړي څو په دې برخه کې د شته منکراتو مخه په تمامه معنا ونیول شي. بلخوا د امر بالمعروف وزارت اړوند د ازالې منکراتو ریاست له لوري ټاکل شوی 15 کسیز هیئت چې مشري د دې ریاست رئیس مولوي راز محمد حمید پر غاړه وه د پلازمینې کابل د استخباراتو عمومي ریاست اړوند له دریو ریاستونو له مسؤلینو او کارمندانو سره یو ځای ناسته ترسره کړه چې له دې ناستې موخه په یادو ریاستونو کې د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو څارل و